د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین عبدالخالق صادق د معیاري او متمرکزو ازموینو د پیل په غونډه کې ویل معیاري زده کړې د ټولنې د هر اړخیز پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت لري. په دې ازموینو کې څه باندې 1,900 زده کوونکي ونډه اخیستې وه. د پوهنې وزارت د خبرپاڼې له مخې په لومړي کال کې د کابل ښار د 10 ټولګیو له زده کوونکو په اسلامي تعلیماتو لومړنۍ ژبې کیمیا او ریاضیاتو کې معیاري ازموینه واخیستل شوه. په کابل ښار کې د 10 ټولګیو د معیاري متمرکزو او یو شان ازموینو لړۍ پرون د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین مولوي عبدالخالق صادق په شتون کې پیل شوه. د معلوماتو له مخې په دغه پروسه کې 693 اماراتي او خصوصي ښوونځیو 1,822 زده کوونکو ګډون درلوده. نن ورځ د کابل ښار 14 ګونو ښوونیزو حوزو په 693 اماراتي او خصوصي ښوونځیو کې د 1,822 تنه زده کوونکو څخه د معیاري متمرکزې او یو شان ازموینو لړۍ د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین محترم معین الحاج مولوي عبدالخالق صادق صاحب او نورو مسؤلینو په حضور کې پیل شوه. دغه لړۍ به په لاندې څو پړاوونو کې پیل شي. په لومړي کال کې به د کابل ښار د 10 ټولګیو له زده کوونکو څخه په اسلامي تعلیماتو لومړنۍ ژبې کیمیا او ریاضیاتو کې معیاري ازموینه واخیستل شي. د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې سږنۍ ازموینه به په ټول هیواد کې په 5 پړاوونو کې ترسره شي څو د زده کوونکو د پوهې او مهارتونو کچه په یو واحد معیار وڅارل شي. په کابل کې د 10 ټولګیو زده کوونکو سږکال په اسلامي تعلیماتو لومړنۍ ژبې کیمیا او ریاضیاتو کې ارزول کیږي. ځکه دماغ ته حل د مشکلاتو، دماغ ته د اسانی او د یسر د دنیا او د آخرت لپاره یوازنی مهم او نصب العین شی هغه تعلیم ده. دماغ ته که دنیوي ضرورت حل کیږي، که دماغ ته اخروي ضرورت حل کیږي، دماغ ته که دنیوي مشکلات حل کیږي، دماغ ته که اخروي مشکلات حل کیږي، یوازنی لارې هغه تعلیم ده. د ازموینو د پیل په مراسمو کې د کیفیت تضمین معین د زده کړو د کیفیت د لوړولو اهمیت یاد کړ او ویل چې ټول ازمایښتي بهیر به په مسلکي، شفاف او معیاري ډول مدیریت کیږي. هغه زیاته کړې چې د ازموینو هدف د زده کوونکو حقیقي علمي وړتیا معلومول او د تدریس په بهیر کې د اصلاحاتو لپاره دقیق معلومات رامنځته کول دي. محترمو، د دغه ضرورت په بنا چې دماغ ته عقل او نقل دواړه په دې ناطق دي چې تعلیم هغه تعلیم بهتر ده، هغه مؤثر ده، هغه مثمر ده چې هغه با کیفیته وي، د هغوی کیفیت برابر وي، هغه معیاري وي. د پوهنې وزارت چارواکو همدارا ټینګار وکړ چې د ازموینې امنیتي، اداري او تخنیکي چمتوالی بشپړ شوی او هڅه کیږي چې پروسه پرته له هر ډول سرغړونې ترسره شي.